زه د ډېر مودې نه په دا کوشش کې ما چې دغه د طالبانو نوی نظام چې راغلی په افغانستان کې زه غواړم خپله او بادي مرګړو ما سره په دې رابطه هم کړې ده چې یاره موږ غواړو چې د افغانستان ته لاړ شو یا 15 نفره یا 7 نفره یا 10 نفره. خو د افغانانو نظر هم ډېر مهم دی په خارج کې چې کوم افغانان وي، که په اروپا کې که په اروپا کې نه په نور ملکونو کې وي. ځکه موږ غواړو چې دغه اوسنی نظام چې دی د افغانستان یو خدا دی چې په اروپا کې یا په خارج کې کوم افغانان دي د دې سره د دې تماس جوړ شي او دې سره ټول په یو فکر او په یو نظر شي. خو د هغې دپاره دا خبرې هم دي چې آیا موږ دغه اوسنی د طالبانو نظام دی آیا موږ په خارج کې د افغانانو ته د سړي په نظر ګوري، د افغانیت په نظر راته ګوري، د مسلمانانو په نظر راته ګوري که نه ګوري؟ آیا زموږ د مشکلاتو نه دي خبر دي؟ ګورئ موږ خو دا ښکاره خبره ده چې موږ په افغانستان کې نور نه جنګ غواړو نه د جنګیانو خلکو سره ځو. موږ ته د افغانستان جغرافیه، موږ ته د افغانستان ملي ګټې، موږ ته د افغانستان ملي شی نه چې پای کې د بیرغ مسله ده یا د ملي سرود مسله ده یا د افغانستان د مکتبونو د جنوب مکتبونو مسله ده. دا خو د هر یو افغان تقریبا غوښتنه ده. نو زه خپله دې ته تیار یم چې لاړ شم. ګورئ سره د نور مرګړو موږ به خپله غاړه خلاصو. نور د دې نظام خوښه ده چې موږ ته د انسانیت په نظر ګوري، موږ به خپله غاړه خلاصه کړي. ځکه موږ ته ولاکې په جمهوریت کې هم چندان د سړي په نظر موږ ته چا نه دي کتلي د خارج کې چې کوم افغانان دي. نو اوس هم دغه نظام کې چې موږ بعضې خبرې اورو د ملیانو هغه هم داسې خبرې چې یعنې سړي زړه ماتوي. خو موږ به د یو کس نیم خبرو پسې نه ګرځو. زما دغه میسج ملا یعقوب صاحب ته دی، ملا برادر صاحب ته دی، ټولو د طالبانو هغه چارواکي چې هغه په غټو چوکیو باندې دي. ګورئ دا اروپا کې چې دا افغانان دي دا ستاسې بې مصرفه ملي اردو ده، دا د دې وطن اصلي بچیان دي. ګورئ د دنیا نور هیوادونه چې وګورئ، که پاکستان وګورئ، که انډیا وګورئ، که بنګلادیش وګورئ، خپل په خارج کې چې کوم مسافر دي هغې ته ډېر په درنه سترګه ګوري او همدغه شان دي دیم هغه شان دي قرباني د خپل انډیا، پاکستان، د بنګلادیش لپاره ورکوي. نو دلته دغه تنظیمونه موږ وینو، دغه غونډې موږ وینو چې د حکومتونو سره باید موږ سره اختلاف، خو ګوره دا نه ختمېږي 100% کې چې موږ د اختلاف سره 100% ختم کړو. خو دا کوشش به کوو چې دغه د اروپا د کنځلۍ ختمې شي، د بدې ردې ختمې شي، دغه افغانان سره ټول په یو ټغر راغونډ کړو چې څومره موږ کولی شو. ګوره بعضې خلک دلته راځي چې یاره میډیا هېڅ زور نه لري. دا غلطه خبره ده. تیر جمهوریت د اشرف غني صاحب 50% دغه میډیا، سوشل میډیا، ټویټر، فیسبوک او دغه شیانو د منځه ویوړو. ګنې موبین صاحب ته ټول جریان ورته معلومات دي. او څوک چې وایي چې په فیسبوک کې زور نشته، څوک چې وایي په ټیک ټاک کې زور نشته، میډیا کې زور نشته، خو بیا د طالبان ټوله میډیا دي بنده کړي، فیسبوکونه او د ټویټرونه دي بند کړي، قلار دي په کورونو کښېني. زور شته دی او تاسو سره د دې ما غټ مثالونه درکړي دي چې وردګان چې حکومت یې ختمېدو په یو د واتساپ په میسج سره وردګان بېرته راغی، په چوکۍ کېناست او د کودتا نه ګوره وژغورل شو. تاسې به لیدلي خلکو ټانګونو ته ځانونه ور واچول. او همداسې د عمران خان دغه مې درکړی چې عمران خان یې ګوره اخوا کړو چوکۍ نه، مګر عمران خان چې دی د پاکستان ټي وي دومره نه لري او همیشه غږ کوي چې سوشل میډیا او پاکستاني چې په خارج کې کوم پاکستانیان هستئ ما سره په سوشل میډیا کې دغه شی او دا وکړئ او هغه وکړئ. ګورئ د خارج نه، ځکه په خارج کې چې څوک میډیا کاري هغې ته دومره پابندي نه وي او هغه دومره مشکلاتو سره مخامخ نه وي. نو موږ د افغانستان د یو غټ زور دی، یو غټ طاقت دی دغه میډیا. او د دې میډیا هم طالبانو ته معلومات دی. ګوره چې کله نه راغلي په فیسبوک او په دې شیانو باندې ډېر سخت پابندي ده. څوک بې ځایه پوسټ نشي کولی، بې ځایه ویډیو نشي کولی په افغانستان کې، خارج نه کوي. خو دا معلومیږي چې دغه کې زور شته دی میډیا کې. او د میډیا زور موږ هغه د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې لیدلی، هغه د مجاهدینو په وخت کې لیدلی دی چې پاکستان او BBC به څومره منفي تبلیغات کول د افغانستان په باره کې، او ټول زموږ په سترګو وړاندې تېر شوي. نو موږ غواړو چې په دغه خارج کې کم افغانان 15 شپږ 10 نفره زه خپله دې ته تیار یم چې لاړ شم د افغانستان دغه نوي نظام سره خبرې وکړم. څوک به جنګي خلکو سره دي، څوک به یو سره دي، څوک هغه د هر سړي خپل کار دی. مګر نه په افغانستان کې جنګ غواړو او نه د جنګ خلکو سره ځو. موږ په افغانستان کې په دغه نظام کې اصلاحات غواړو او د اصلاحاتو لپاره باید دغه وطني نظام فکر وکړي چې دغه په خارج کې کوم افغانان دي دا د وطن غټه سرمایه ده، په میلیونهاو ډالر د میاشتې دي افغانستان ته. هلته پې زموږ ستاسې افغانستان چلیږي، د کونډې یتیمان پې چلیږي، دغه خیریه بنسټ پې چلیږي، دغه ټول شیونه موجود دي. نو په دغه هیله چې دا زما میسج
دغه نوي نظام ته ورسي او که چېرته دې غوښتل او موږ سره رابطه کوله نو زما نمبر مبین صاحب سره شته، ټولو سره شته دی او موږ سره رابطه وکړي. بعضې طالبانو سره هم شته دی او زه به دغه ډله برابره کړم او لاړ به شم افغانستان ته، لاړ به شم کابل جان سره او د هغې سره به خبرې وکړو دغې نوي نظام سره او خپل هغه زمونږ جایز مطالبات چې جایزې خبرې چې دي هغې ته غوږ کېږدي او دغه افغانان سینې ته راجوخ کړي او دغه وطن په شریک وانه جوړ کړو. الله دې وکړي چې زما میسج دغه نوي نظام ته ورسي او هغې په فکر او سوچ وکړي. موږ به غاړه خلاصه کړي او بیا د هر سړي خپل کار دی چې جنګ والا سره دي که بل چا سره دي او که خاموشه پاتې کېږي، خو موږ دغه نظر دی او دغه فکر دی. په دې هیله چې دا ویډیو شیر کړئ.